سره په څنګ کې ولاړ مزدوران نوکران د بلیک واټر جاسوسان دي هغوی هم دا 20 کاله د یوه ناره ده بل څه نشته تاسو په رسنیو کې نه وي لیدلي که په بدخشان کې یوه پوسته سقوط کوي نو هلته هم پنجابی ده که په هلمند کې یو ولسوالۍ سقوط کوي هلته هم پنجابیان وي په سلګونو مړه وي لیکن یو کس چا ورته ونه ښوده چې دا پاکستانی ده که په ننګرهار کې وي که په تخار کې که په کندوز کې که بدخشان د دوی د پنجابي لفظ ده دا د روسانو په وخت کې مجاهد د اشرار په نامه او د پنجابي د غلام په نامه وژل کېده دالخور په نامه دوی د خره غوښې خوري هغه څه مشکل نشته دوی که د روسانو نه هر قمردار راتله دوی خوړه څه خبره نه وه او همدقسې بیا د هماغه خلقیان پرچمیان کمونستان چې لسرو لښکرو سره ولاړو همغوی مارک په امریکا شعار ورکوه د امریکا تر څنګ ولاړ ده اوس مارک په لیلن باندې شعار ورکوي هلته یم پنجابی وم چې د اشغال په مقابل کې ولاړ وم نن هم چې افغانان د اشغالګرو په مقابل کې ولاړو د دوی یوه ناره وه دا پنجابیان دي دغسې عمل چې دوی وکړه د کابل دارالخلافه د یو خپل دښمن هیواد لپاره رخصتي اعلانول لارې بندول سرکاري ادارې ټولې بندول تعلیمي ادارې ټول بندول بازارونه بندول روزګار ختمول صرافه بازار بندول هر څه د دې په خاطر چې د یو دښمن هیواد وزیر اعظم هلته ځي نو بیا د غلامۍ مهر میډیا کې دښمني په پټه چاپلوسي هغه تر ټولو چې ځان د پنجاب دښمن معرفي کوي د بلیک واټر او د سی آی ای جاسوس پرون د روبل مزدور نن د ډالرو مزدور د هغه تعزیت او سر ټیټول هم تاسو ولیده د دوی دوستانه خبرې مو ولیدلې چا پرون د دغه وزیر اعظم صاحب چې هلته تللی و د کونړ د پیښې د راکټونو پوښتنه وکړله چا د ګوشتې د پوستې پوښتنه ترې وکړه چا د قاسم خان د وینو پوښتنه ترې وکړه چا په تورخم او په د نورو سرحدي علاقو باندې دغه د دوی هغه دوی چې وینې توی کړي او قربانۍ یې ورکړي دي هغوی د وینو پوښتنه ترې وسوله چا دا پوښتنه ترې وکړله چې دا تورستان چې د دوی په اصطلاح له پنجاب په راځي دا ولې راځي تر کله پورې به د خلکو په سترګو کې خاورې شیندئ ومو لیدل موږ درته ویلي چې د پنجاب په نوم باندې دلته صرف د افغان وژنې پروژه روانه ده دا که په لار کې ده که په بار کې د سیکولر او کمونیست یو ده که په لار کې ده که په بار کې د دیموکرات او خلقي یو ده که لر ده او که بر ده موږ ته په تفاوت نه لري د مدرسې او د عالم دښمن یو نظر لري یوه مفکوره لري هلته د پنجابي په نوم وژل کیږو دلته په دې وژل کیږو چې بره ظلم ده دلته ظلم ده ته چې دلته ځان ته ازادي غواړې نو خو هلته هم ماته ازادي وغواړه ته دلته د یو ریاست له خوا نه ازادي ځان ته غواړې دا حق ځان ته ورکوې لیکن په موږ باندې 52 هیوادونه راغلي ما ته دا حق نه راکوي چې زه خپل ازادي واخلم دا چې ته بې غیرته وې په نامه د پښتون د یوازې امریکانو ته پرېښودلو دا چې ته بې ناموسه وې په نامه د پښتون د یوازې د سرو لښکر د نړۍ کفارو ته پرېښودلو دا بې غیرتي خو مه کوه چې بیا ته هم د امریکایانو هماغه خبر کوې چې کوم امریکایان کوي کوم صلیبیان کوي کوم راو هندوستان کوي کوم د امریکا دوست هیوادونه کوي هغه خبره ته هم کوې هغوی هم طالب توریست بولتین بوله طالب یعنې څوک دغه جګړې ته طالب شوقا راغلی ده امریکا ته په امریکایانو پسې تللي دي او سیکولرانو او د غرب تالیسټو او فولبرایټانو او ټامیانو د شرم په نامه که څه پیژنئ
په دغه 18 کاله انقلاب کې د تاسو بې غیرتي د تاسو خاموشي ټولې نړۍ ننداره کړله. ته راجګېږې د پنجابي په نوم هغه اتلان ستایې، خپل ویاړونه پنجاب ته سپارې چې هغه په سینې پورې بم کړي، د یو هلمندۍ خور، د یو لوګرۍ، د یو بدخشۍ خور نه دفاع کوي. هغه چاته پنجاپی وایه چې د ارګ دروازې درته ټکوي. که طالب پنجاپی وي خو جناب صالح ټیکری په سر که بنګړي واچوه چې پنجابیان د ارګ دروازې کې غومبر درته وهي، راکټ لنچرې ورسره درته ولاړ دي. که پنجاپی نه وي د سیایي او د بلک واټر مزدوره، نو دا 20 کاله د پنجابي په نوم تا جګړه وکړه. غیر له دې یو څو اپارتمانونه جوړ کړې. رښتیا ته د دې هیواد بچی، په دې هیواد مینې، د دې هیواد علیا منافع درته مهمه دي. زوی دې له لندن نه راوغواړه، دلته د افغانستان په یو پوهنتون کې داخله ورته وکړه. بچي دې له هندوستان نه راوغواړه، دلته په افغانستان کې یو روغتون ته ویسه. په 20 کاله کې د نه روغتون جوړ کړه، نه د کوم معیاري سړک جوړ کړه، نه د کوم ښارګوټی جوړ کړه، نه د داسې یوه کارخانه جوړه کړه چې په هغه کې کم از کم 200 کسان کار وکړي. راته وښیي هوایي دهلیزونه دي چې څنګه وروره د موږ دهقانان سبزي هوا ته کې هغه بېرته راولویږي، دغه د تاسو هوایي دهلیزونه. افغانستان د اروپا څلور لاری، اروپا ګوره او افغانستان ګوره، بیا هغه بې ضمیره ورته ولاړ دي، هغوی ورته چکچکې مو دي. شنو خرو دی به وایي زه خر په ونه خېزم، د سنا د مجلس رئیس به ورته چکچکې وي. داسې نه ورته وایي چې خر باز ده، ټپوس ده، کارغه ده، څه رقمې ونې ته خېزی، چکچکې ورته وایي، هر څه چې ورته وایي. هغه د توپ مرمۍ راخړوي، دوی ورته خاندي. هغه په ونه باندې ناڅي، د توت په پاڼو باندې ناڅي، دی ورته هغه کوي، لابي کوي. عجیبه ده، عجیبه منطق نه دی. بیا زه دا طلاقي خو دې وغوښته، دا خو دا راغی، دا د ده شاته دا فوجي چې ولاړو، دا څوک و؟ خو یو طلاقي ته یو طلاقي هغه و، دا شاته فوجي درپسې دا څوک و؟ دا دې ولې پرېښوي؟ غلام بیا موږ غلامان یو، ته آزاد یې، ته حور یې. جوړ مې کړی که جوړ مې نه کړی؟ ټول افغانستان یې جوړ کړ، یو پکتیا پاتې، یو باران اوس په کابل کې خلک موټرو نه کشتۍ جوړې کړې. جوړ مې کړی که جوړ مې نه کړی؟ امن تراج دی به بیا کتاب لیکي، دا سړی اول مردار کوي، بیا پاس له هغه نه ورباندې کوي. که ده کتاب ولیکه هغه به بیا څه نخره کتاب لیکې. ذلیله خلک پنجاپی ده، پنجاپی ده، پنجاپی ده، پنجاپی ده، څه رقم پنجاپی ده؟ زه دې ته حیران. ښه، پنجاپی طالب ده او کابل ورته ته رسختی، غلام طالب ده، کابل رسختی ته ورته کوي. دا څه رقم غلامي ده؟ غلام خو هغه چې خپل د بادار مني، غلام خو هغه چې اوس په امریکا کې دیموکراسي ده، دلته په تام راولي وایي رایه وله جمهوریت. اخر هم پام په دې تېر سوی نه یې غواړو دا جمهوریت. دا ته لږ صبر وکړه، یې غواړه مه تې تېرېږه، ته راسه یو 20 کاله نوره مه ډزېږه. هله چې ټرمپ وبایلل او جمدین وګټله، جو بایډن ویې ګټل، نو څه وشو؟ ته څه فکر کوې چې هغه به تر ټرمپ ډېر خرزوري؟ بیا دا جګړه د امریکا دا ولسمشران کې که دلته فوج کوي، دلته عصبي لیوی شو، په سوکانو باندې ځان وژني، ګوډ او ماش شو، په زرګونو ووژل شو، په زرګونه اراده ټانګونه، تیارې په سلګونو تخریب شولې، دلته په میلیاردونو ډالر خپل جاسانو ته ورکوي. هغه فایده څه شوه غیر له دې چې تاسو طالب وژلی ده؟ فایده یې راوښیي، ثمره دې د جنګ مو راوښیي. طالب مو کمزوری که، طالب مو نابود که، طالب مو ختم که، طالب نه مو هغه تقدس واخیسته. ته ورشه د افغانستان ولس نه پوښتنه وکړه چې طالب پنجاپی دی، په دې مخ دې په څاپېړه وهي که نه؟ د امریکانو بیسونه ته ساتې، د امریکانو د ټانګو شاته ته روانې، ډالر یې ته اخلې، بیسونو ته ښځې ته ورولې، او غلام طالب د عجیبه منطق نه دی. یو نیم خو چې درته ووایي چې دا امریکان طالبانو راوسته، د څه شي دپاره یې راوسته؟ طالب د دې دپاره امریکایي راوسته چې ځان پرې ووژني.
د دې دپاره یې راوسته چې له خپلو بچیو خلاص شي، له خپل کور یې بمبار شي، کلی یې بمبار شي. دا منطق دی. وام اورېده قاري صاحب سعید محترم لایو خپرونې ته راشئ، لینک مو درته اچولی ده. ستاسو تبصره اړینه او لازم بولم، ځکه اسلام پالو مبارزینو زه تاسو ته یوه خبره کوم، که دغسې یو عمل طالبانو کړی وای، وزیر اعظم څه کوي؟ خالي یو پاکستانی وردي یو افغان تور اغوستی او طالب ورسره عکس اخیستی، د الله په ذات قسم نن به فیسبوک درته په بل مخ کړی دې سک شیان. ولې په دې رسنیو کې لږ متحرکه کېږئ نه، لږ چابک کېږئ نه، لږ ګړندي کېږئ نه؟ دغه وخت ده، خام مواد په لاس کې دي، دغه بې ضمیره خلک پې وټکوئ. داسې 20 کاله د پنجابي په نامه وژلو، نن یې په دا خوله باندې په سوکان ووایي چې پنجابی و څوک ده؟ هغه پارک یا پروتوکول داسې روان ده لکه شړونګا بابا چې اسلام آباد ته سفر کړی. ما ته یې وویلې وایي دا اوس څه چل ده؟ دا یې تللی که هغه نه د طلاقي هلته تللی ده. ولې؟ عجیبه نه ده؟ په میډیا باندې خو که په بدخشان کې پټاخه وچوي هله دا پاکستان. نو اوس خو ورسه پوښتنه ترېنه وکړه. نن خو به دې ورته ویلي وو هغه میډیا کې چې دواړه رسنیو ته مخامخ سولې، یو دوه خبرې خو به دې ورته کړې وي چې ولې تاسو خو داسې سره داسې خبرې مو سره کولې، یو تر بل زارېدلی، هله جار هله قربانو. دا کوم منطق ده؟ دا کوم ضمیر ده؟ دا کوم وجدان ده؟ همدغه ولسمشر دی، همدغه جي ایچ کیو ته ځان سره ښځې به ونه تللې، د پنجاب دوره یې له ښځو سره ونه کړله که نه؟ دا وایي سیاست ده. عجیبه ده. دا څنګه سیاست ده؟ غلامۍ او د مزدورۍ سیاست. یا ورځ د سکاټ میلر راونه غوښته چې دا بمبار ولې کوي، یا ورځ د یو امریکایي جنایتکار راونه غوښته چې دا بمبار ولې. دغه نن به د یوه اعلامیه خپره کړې وه له هر نه چې یقیني چې هغه اسټرالیوي عسکر چې په افغانستان کې مجرمین پیژندل شوي دي اسټرالیا له خوا نه، په هغوی به د یوه اعلامیه خپره کړې وه چې دغسې نور جنایتونه که شوي دي هغه دې تعقیب وشي. نور به دې څه نه وویلې. اوس او غلامان او مزدورانو شرم وکوئ. هغه هېواد چې د وژلو دپاره خپل عسکر را لېږلي وو هغوی خپل عسکر محکمه کوي. نړۍ ته وایي چې دوی ظلم کړی، دوی وحشت کړی ده. په ارګنیشنان هېڅ خبره نه ده، هېڅ فرق. ولې؟ همدې ته سیاست وایي، زبردسته سیاست. یقیني چې د ډمې د زوی به د ډمې سیاست وي. دا د غلامۍ سیاست ده. استرالیایان خپله د خپلو عسکرو په ظلم او په وحشت اعتراف کوي. د کابل ګوډاګۍ او مزدوره اداره کم از کم یو اعلامیه نه خپروي چې دغه وحشت او ظلم چې دلته شوی ده دا د غندلو ده. دومره به دې ویلي دا ظلم او وحشت چې دلته شوی دا د غندلو ده. دا خبره به دې کړې. جو بایډن ته خو دې څنګه زر زر مبارکیانې ورکولې، هله مبارک شه او هله مبارک شه. ولې؟ واکمن یې بیا له طالب نن په همدغسې حکومت کې د کار کولو غوښتنه کوي. طالب باندې بیا همدغه جمهوریت او همدغه خارجه پالیسي ورته پې غواړي لکه څنګه چې ته مختوره یې همدغسې طالب هم نړۍ ته مختوره کړي، ولس ته یې مختوره کړي. تا سره په همدغو ادارو او وزارتو کې طالب بیا په شریکه کار وکړي. الله وحاش دا کېدلی نه شي. ملګرو لایق خپرونه شیر کې قاري صاحب راځي، لینک ټولو ملګرو ته اچوم. ملګرو ته ټولو ته لینک اچوم او عمومي لینک اچوم. قاري صاحب محترم تاسو راشئ. نن د کابل د ګوډاګۍ ادارې، د کابل د مزدوري ادارې، د کابل د جاسوس ادارې یو کس راشي او زه هغه نه پوښتنه کوم چې څنګه چل ده.
دا سړی چې هلته درغلی کومې معاهدې مو کړلې؟ د پیازو قرارداد مو ورسره کوه، افغانستان کوم صنعتي هیواد ده موټر مو پاکستان ته واردول، د دې قرارداد مو وکړه که نه؟ ګاونډي هیواد ته مو غنم واردول، جوړ مې کړې که جوړ مې نه کړې؟ که تلخان مو واردول، څه شی مو کوه؟ کومې معاهدې مو کولې؟ دومره تنازل ولې؟ او که نه دوی ته مو کریډیټ ورکوه چې طالبان درته راولي. تاسو ډېر د ازمایښتونه له کرزي نه نیولې تر اوسه پورې 100 وارې کړی چې د طالب په نامه مو نورو ته کریډیټ ورکړی ده، او هغه چې تر څو تاسو ته طالبان تسلیم کړي خو ناکامه شوي یاستئ. جوړ مې کړې که جوړ مې نه کړې؟ طالب در باندې خپله ومنله که نه؟ 15,000 زندانیان یې درنه خوسې کړل که نه؟ د تا په شتون کې له امریکانو سره یې تا په سر معامله وکړه که نه؟ جوړ مې کړې که جوړ مې نه کړې؟ تا ډېره ډېکته مړې سترګې دې نیولې، زندانیان همداسې فاتحانه له زندانونو راوتل. جوړ مې کړې که جوړ مې نه کړې؟ له هغه 15,000 بندیانو نه به یو تا ایثار کړی، مونږ به ویلو چې بلکل منم دی، خپلواک دی. 15,000 هغه هم در باندې خوشې کړه، 800 د نور په دې خوشې کړل چې 15,000 که څوک را پرېږدي هغه هم درنه لاړل. بیا هم ته خپلواک یې، بیا هم ته حر او آزاد یې، بیا هم ته سیاسي یې، بیا هم ته یو پرمختللی هیواد واکمن یې. نو تا څه وکړه؟ په دې 20 کالو کې او د 7 کاله د شړونګا بابا یوه میړانه، یوه لاسته راوړنه، یو د ترقۍ او د باسازۍ یو فابریکه، یو ډیم د اوبو، یو 15 کیلومتره سړک برای مهرباني ولس ته وړاندې کړه. هوایي دهلیزونه نه د سره منو. یو وایي طالبانو 6 کاله حکومت وکړه، څه یې وکړه؟ نو طالب 6 کاله حکومت وکړه، د ټولې نړۍ پابندیانې پې باندې وې، لیکن دغومره ضلالت خو یې نه ده کړی، چاته خو یې کمه نه ده ویلې. په نره باندې حکومت کوه، که په لوږې خېټه وه که په ماړه خېټه وه. تا څه شی وکړه؟ په دې 20 کالو کې د کوم د شلډازو فابریکه جوړه کړې، کوم میکروف دې جوړ کړی، کومه دیسي تومانچه دې جوړ کړی، کوم کارتوس دې جوړ کړی راوښیه. مونږ به وایو بلکل سړي ترقي کړی. جوړ مې کړې که جوړ مې نه کړې؟ هغه 6,000 چاینا ټانګونه هغه هم درنه امریکایانو ذوب کړل، نو نه مزایلو هغه یې درنه ذوب کړه، تیارې وې هغه یې درنه ختمې کړلې. تا څه شي وکړه؟ قاري صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم قاري صاحب سعید خوستی لایف خپرونې ته بخیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله. جنرال صاحب تاسو ته او تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو او لیدونکو سلامونه وړاندې کوم. الله موفق ولري. مبین صاحب موضوع خو پاکستان سره میډیایي دښمني او پټه چاپلوسي خوندوره موضوع انتخاب کړې ده. الله دې اجر درکړي. دغه پرونو تاسو د رسنۍ لیدلې وي چې پاکستان لومړی وزیر عمران خان کابل ته راغلی ده او دلته تاسو ولیدل چې دلته په ډېره لوړه سطحه تیاری نیول شوی و، لارې سړکونه پوښل شوي وو، د پاکستان په بیرغ باندې لارې سړکونه پوښل شوي وو او دلته په ډېره لوړه سطحه پروتوکول ورکړل شو. دغه ټوله ټامیان او دغه فلوبرایټان، دغه پاټک سالاران او دا ټول قطار ورته ولاړ وو او هغه خلک چې په رسنیو کې د پاکستان د دښمنۍ لاپې وهلې او هر وخت چې دوی په ګردي میزونو کې کښېني همدا خبره د پاکستان د دښمنۍ خبرې کوي او دغه لاپې و هغې حیثیت ملت هم ولیدو، تاسې ټولو ولیدو چې په څه رقم حیثیت او په څه رقم طریقه دوی د عمران خان په مخ کې ولاړ وو. دلته یو څو خبرې وضاحت کول غواړم. اوله خبره دا ده، نن تاسې که چېرته دغه خیاطان بېچارهګان لیدلي وي چا سره د جدبې خبرې کولې هغې به تا ته وویل چې خو تاسې هم پاکستان ته تلئ، تاسې هم پاکستان ته لاړئ، هلته مو د محمود قریشي ته مو تحفې ورکولې. نو زه دوی ته ویل غواړم چې موږ د پاکستان د دښمنۍ لاپې نه وهو. موږ نه دي ویلي چې پاکستان سره موږ دښمني کوو، موږ نه دي ویلي چې پاکستان موږ برید کوو، موږ د پاکستان د دښمنۍ لاپې نه وهو. نو دا سوال هم موږ ته نه راجع کېږي. دا سوال هغه چاته راجع ده چې هغه د پاکستان د دښمنۍ دروغجنې لاپې وهي.
او د ولس د ګمراه کولو دپاره دا ډول شعارونه بدرګه کوي. دا سوال هغه چاته راځي دا سوال موږ ته نه ده راځي. پاکستان د موږ یو ګاونډی هیواد ده. موږ د پاکستان سره یوه اوږده سرحدي پوله لرو. موږ د پاکستان سره ډېر مشترکات لرو. موږ د پاکستان سره ښه به دا وي چې په دښمنۍ کې وخت تېر کړو که په دوستۍ کې. ښه به دا وي چې په دښمنۍ کې وخت تېر نه کړو، په دوستۍ کې وخت تېر کړو. افغانانو دپاره اولویت د خپلې خاورې په د خپله خاوره کې سوله او پرمختګ ده. او د موږ دپاره په دې خاوره کې لومړیتوبونه څه دي؟ لومړیتوبونه د موږ دپاره په دې خاوره کې دا دي چې موږ دا ولس هوسا کړو، د ولس ته سوله راوړو، د ولس ته امن راوړو، د ولس د کلي د کور نه د جنازو ټغر ټول شي. دا د موږ دپاره اولویت ده. د موږ دپاره دا اولویت نه ده چې پاکستان سره په دروغو د دښمنۍ لاپې ووهو، دروغجن تبلیغات وکوو. دا د موږ دپاره اولویت نه ده. او یوه اساسي خبره، موږ د هیڅ هیواد مداخله په خپلو چارو کې نه منو. هغه که پاکستان ده، هغه که ایران ده، هغه که بل هیواد ده، هغه که هر څوک ده، د هغوی مداخله په خپلو چارو کې دا راته منلو نه ده او په هیڅ صورت به یې هم ونه منو. افغانستان اسلامي امارت د ټولې دنیا سره، هغه که ګاونډیان دي، هغه که امریکا ده، هغه که اروپایان دي، هغه که د نورې نړۍ هیوادونه دي، هغوی سره په متقابل احترام ولاړې اړیکې غواړي. نه چا ته ضرر رسوي او نه د چا د ضرر تحمل کوي. نه د چا په چارو کې لاس وهنه کوي او نه د بل چا لاس پرېږدي چې د دوی په چارو کې لاس ووهي. دا د اسلامي امارت پالیسي ده. اوس موږ ته سوال نه ده راځي. موږ د پاکستان سره هم ښې اړیکې غواړو، د دښمنۍ لاپې نه وهو. موږ د ایران سره هم ښې اړیکې غواړو، موږ د سعودي سره هم ښې اړیکې غواړو، حتی موږ د امریکې سره هم ښې اړیکې غواړو. د امریکایانو سره موږ ښې اړیکې غواړو. امریکایان د هیواد نه ووځي. امریکایانو ته هم دا ویل شوي دي چې ته د دې خاورې نه ووځه، توپ او ټانک دې وباسه، راشه سبا زما دې خاورې ته راشه. همدا ته به یې، همدا انګریز به یې، سبا زما خاورې ته راشه، بیلچه در سره راوړه، کولنګ در سره راوړه، بلډوزر در سره راوړه، امنیت دې زه ساتم. زه دې امنیت ساتم، ته به خپل امنیت دې ځان نه ساتې. ستا سره به توپ او ټانک نه وي، ستا سره به توره نیزه نه وي، ستا سره به وسله نه وي. امنیت به دې ما نیولی وي، خو په شرط د دې چې ته زما د خاورې آبادۍ دپاره راشې. ته به زما په خاوره کې د چا په کور د چاپې وهلو دپاره نه راځې. ته به زما په خاوره کې د چا لاس خپو تړلو دپاره نه راځې. موږ د هېڅ چا سره د دښمنۍ اړیکې نه غواړو. موږ د امریکا سره ښې اړیکې غواړو. موږ د ټولې نړۍ سره، اسلامي امارت د ټولې نړۍ سره، طالب د ټولې نړۍ سره ښې اړیکې غواړي، ښه تعامل غواړي. را به شو د کابل ادارې ته، امریکایي ګوډاګیانو ته، تاسې وینئ. مبین صاحب تاسو ته معلومه ده، شپه او ورځ د کابل په اجیرو رسنیو کې همدا یوه خبره ده چې پاکستان د موږ دښمن ده، پاکستان د موږ سره په جنګ کې ده، پاکستان سره موږ مستقیما په جګړه کې ښکېل یو، پاکستان سره 40 کاله موږ په جنګ کې یو، پاکستان دلته یعنی چې هر څه دی بس په پاکستان تپل کېږي. ولې خدای دښمنه چې پاکستان سره ته مستقیما په جګړه کې ښکېلې، د پاکستان دښمن پاکستان سره جنګ ته وتلی، ستا اعلی سرقمندان د سټیج په سر درېږي او اعلان کوي چې پاکستان سره موږ مستقیما په جګړه کې یو. نو بیا څنګه یوه هیواد ته چې هغه ستا دښمن ده، ته هغې سره په جنګ کې ښکېلې، دا ډول تعامل ورسره کوي. همدا پاکستان د هند سره په لانجه کې ده. د هند سره دغه ډول سیاسي تعامل ده. هند د چین سره په لانجه کې ده. د چین او د هند دا ډول سیاسي تعامل ده. د ایران او سعودي دا ډول سیاسي تعامل ده. د شمالي کوریا او د امریکا دا ډول سیاسي تعامل ده. د چین او د جاپان دا ډول سیاسي تعامل ده. د چین او د ویتنام دا ډول سیاسي تعامل ده. تاسې په نړۍ کې هغه هیوادونه وګورئ، د آذربایجان او ارمنستان تعامل، سیاسي تعامل د مشرانو وګورئ، سړی حیران شي. دغه امریکایي ګوډاګیانو ته چې ووایي چې دغه چاپلوسي ده، دغه عمران خان ته د پاکستان ته تاسې ولې دومره بې حده چاپلوسي کوئ، دی به درته وایي چې دا سیاسي تعامل ده.
نو سیاسي تعامل خو د هغه هیواد سره دا ډول سیاسي تعامل وي چې ستا دوست هیواد وي. نو خو ووایه څرګنده چې پاکستان د موږ دوست هیواد ده، خو موږ خو څه اعتراض نه لرو، موږ یې د دوستۍ پیغور نه درکوو. بالکل واقعیت د پاکستان د موږ ګاونډی هیواد ده، موږ سرحدي پوله ورسره لرو، موږ د دې خاورې د ولسونو سره مشترکات لرو، د موږ په څنګ کې یو هیواد پروت ده. خو تاسې د دشمنۍ لاپې وهئ، تاسې د دشمنۍ خبرې کوئ، تاسې وایئ چې موږ مستقیما په جنګ کې ورسره ښکېل یو. نو چې یو وارې ته په جنګ کې ورسره ښکېل یې، بیا ولې دغه چپلوسي کوې ورته؟ خو معلومه خبر ده یو شی موږ ته څرګند شو، د ولس ته څرګند شو، د ملت ته څرګند شو چې دا 20 کاله د پاکستان د دشمنۍ پروپاګند تبلیغات چې کیږي، د دشمنۍ لاپې وهل کیږي، دا واقعیت نه ده، دا د ولس د تیرستلو دپاره ده، دا د ولس د غولولو دپاره ده، دا د ولس د ګمراه کولو دپاره ده. او په مجموع کې هدف د دغه تبلیغاتو څخه دا ده، هدف د دغه تبلیغاتو څخه د جهاد د ملت د مقاومت بدنامول دي، چې د ملت دغه داعیه بدنامه شي، د ملت د مقاومت بدنام شي، دا پردیو ته منسوب شي. ما نن په ټویټر کې لیکلی وو که چېرته موږ د پاکستان غلامان یو، که چېرته موږ د پاکستان ګوډاګیان یو، نو خو ورشئ تاسې هم د موږ په سر د پاکستان سره معامله وکوئ که نه. پاکستان ته تاسې څومره امتیازات ورکړل؟ دوی ته په موږ یو شی ومني، څومره امتیازات تاسې ورکړل؟ موږ 14 میاشتې د امریکایانو سره خبرې وکړې، 14 میاشتې مذاکرات روان وو. په مذاکرات کې تو کې ستاسې نوم وانخیستل شو، ستاسې یادونه ونه شوه، تړون وشو، په تړون کې ستاسې بیخي یو جهت نه یې بلل شوي، امریکایان راغلل ستاسې په سر د موږ سره معامله وکوله. دا غلامي ده، دا ګوډاګیتوب ده. موږ ټولې نړۍ ته هم څرګند کړو، ولس ته هم څرګند کړو، ملت ته هم څرګند کړو. ولې که موږ د پاکستان غلامان یو، خو تاسې ورشئ د پاکستان سره مستقیما مذاکرات پیل کړئ، پاکستان به د موږ په سر معامله در سره وکوي، تړون هم ورسره وکوئ، موږ به خبر هم نه وو د معامله در سره وکوي، لکه ستاسې په ناخبرۍ کې ستاسې په سر چې امریکایانو د موږ سره معامله وکوله. 15,000 بندیان دې خوشي کړل، ډېرې سره خطونه دې کش کړل چې نه یې خوشي کوم، نه یې منم، نه یې منم، خوشي دې کړل. کوم نومونه چې ما درکړي وو په هغه نومونه دې خوشي کړل. طالب چې کوم نوم تا ته درکړی وو هغه نوم بدلولو واک دې هم نه لرلو. نړۍ ته دې چیغې ووالې، نړۍ ته دې سورې ووالې. په آخر کې دې حد ته خبره ورسېده چې برتانویانو ته دې سورې ووالې چې که دغه بندیان خلاص شي په برتانیا به د مخدره موادو سیلاب راشي. هغه سیلاب هم اوس پورې رانغی، مبین صاحب سیلاب خو هم رانغی، د مواد مخدره موادو خو سیلاب هم رانغی. تر دې حده پورې چې ته د هغې بندیانو د خلاصولو